وایي خاوند د کومه جدا کوټه ده هغلته یې تړلی دی په زنځیرونو واقعیت دی؟ په خپله به یې وینئ زنځیرونو کې پروت دی. والکئ زه یې والیم لورګانې راته وویل زوی مې ورکوټی دی هغې د کور نه ایستلی و خلکو ته خلاص کړو ګاونډي. نو دا مو ډاکټر ته یا چا ته علاج لپاره نه دی بیولی؟ موږ ماشومانانو ته چې نه لرو چې ماښام ته چې تیار کړو دا به ډاکټر له یوه کوټه ده هغه هم د لیور ده پکې اوسېږم او راته وایي د دې کوټې نه وایي وځه وایي موږ درځو پاکستان کې دي نو زما بل ځای نشته چې زه چېرته لاړه شم. دغه دروازه لږ خلاصه که دا به تا ته زه درکړم عمرکې. ها دا واخله دا واخله. السلام علیکم ورحمت الله. زما په لاس کې تاسو دغلته یو څه مقدار پیسې وینئ. تاسو وینئ دا مې چا ته راوړي دي. دلته یو عجیبه واقعه ده که چېرته تاسو یې واورئ داسې دقیق یې وګورئ نو باور یم چې هر انسان کې دا احساس پیدا کېږي تر څو پورې خپل حالاتو باندې شکر وباسي. څه دي ورځو دلته دروازه ټکو. دا کور چې تاسو وینئ دا کور هم د بل چا کور دی او دلته پکې څوک اوسېږي. البته موږ خبرې لا کړې نه دي خو موږ ته چې څنګه ویل شوي دي ګورو چې آیا واقعیت هماغه شی دی او که بل شی دی. مورې ښه یې؟ تاسو څوک هستئ؟ مورکۍ موږ خو د کابل نه راغلي یو ښه موږ راغلي یو دغلته ستاسو د کور ادرس چا راکړه وایي دلته دا خلک چې دي لږ زره مشکلات لري ستونزې دي او کور کې څوک مریض دی کور کې نارینه څوک نه لري. دا څنګه حساب دی؟ رښتیا ده که دروغ ده؟ رښتیا ده دا خاوند مې مریض دی نه هغلته پروت دی بېله کوټه کې نه به زه وبیایي زوی مې ورکوټی دی 10 کلن 12 کلن به وي خو نښه مې لورګانې دي دغه زوی مې وزي که چېرته چا ورته چی ورکړ خو راوړي او که نه بس نار ناست دي چې الوګان او نه بل شی نه وي. دا لور مې بېګا شوم مړې پسې لېږلې وه خلکو ته ګلې مې وه دې ته راله په ژړا باندې مالزه څوک هم نه لرو چې څوک راسره کومک وکړي. خاوند مې مریض دی خپله به یې وینئ تاسو به ورمنه وځئ دروغ پکې نشته دی. وایي خاوند د کومه جدا کوټه ده هغلته یې تړلی دی په زنځیرونو واقعیت دی؟ په خپله به یې وینئ زنځیرونو کې پروت دی نه هغه ځای کې. ولې دا چا تړلی؟ دا بس ګاونډیانو مو له راوسې والکئ زه یې والیم لورګانې راته وویل زوی مې ورکوټی دی هغې د کور نه ایستلی و خلکو ته خلاص کړو ګاونډي. نو دا مو ډاکټر ته یا چا ته علاج لپاره نه دی بیولی؟ موږ ماشومانانو ته چې نه لرو چې ماښام ته چې تیار کړو دا به ډاکټر له کور کې څونه وخت کېږي وړو دا شیان اوسه پورې نه دي بوجۍ دې نه ده راوړې کور ته د وړو یا مثلا نور خوراکي موادو څونه وخت به کېږي؟ دا ویوه چې دا میاشت وشوله چې موږ بس دا زوی مې دا وظیفه راټولوي چا ورکړي او چا نه ورکړي دونه کوو چې بس خالي هغه خپل څاګانې په دغه ساتي. ماشومان خو به درنه جامې مامې اختر یا نور غم ښادۍ کې خو به څه شی غواړي نو غواړي نشته دی نو زه خپله مریض یم زړه مرستې لرم ما ته بس ناسې بیګا مې دا فشار د خفګان نه دغه شوی او ټول یې راته ناست دي جناکۍ دي بس په ژړا. او کور دې څنګه دی کور یو کوټه ده چا وویل؟ یوه کوټه نه هغه هم د لیور ده پکې اوسېږم او راته وایي د دې کوټې نه وایي وځه وایي موږ درځو پاکستان کې دي نو زما بل ځای نشته چې زه چېرته لاړه شم. ښځه الله به خیر کړي. مورکۍ زه به تا ته یو څه پیسې درکړم ښه یو څه به درته درکړم دا واخله او ځان ته پې خپل ضرورت څه پوره کړه او دعاګانې به کوې ښه زموږ یو ملګری دی ډېر او تېره درکړي الله په حال کې برکت ورکړي. دغه دروازه لږ خلاصه که دا به تا ته زه درکړم مورکۍ دا واخله او دعاګانې به کوې ښه او الله تعالی ستاسو مشکلات حل کړي. تنها دا یوازې دا یو کورنۍ ده بلکې وقت دی ډېر دغسې کورنۍ موږ لرو چې هغې کور کې سرپرست حتی نه لري. اوس دا شپږو دانې نجونې یو وړوکی زوی او خاوند چې ټولو سترګې هغه ته وړي نو هغه هلته په زنځیرونو تړلی. قضاوت تاسو ته پرېږدم چې څه کولی شئ د دغه فامیل لپاره. موږ به انشاءالله کوشش دا وکړو که چېرته تاسو سره راسره یو ځای شوي په دغه برخه کې دی حتی ما ته چا ویل چې کوټه هم نه لري یو کوټه ده او هغه هم ګډه وډه د دې لپاره کور ترتیب هم وکړه نو انشاءالله دا به بهترینه خبره صدقه جاریه ده. نو هغه د خوراکي موادو پیسې خو ورته ورکړې نو د کور ترتیب به ورسره هغه خاوند به وګورو او همدارنګه که د زوی ته یو کار روزګار زمینه مساعد کېدله دا به ډېر غټ تاجر وي. صحیح ده. وټساپ نمبر درته ښکاري انلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته نو انشاءالله دې لپاره به څه کوو خو په دې شرط چې تاسو د همکارۍ لاس را وړاندې کړئ. دا بهترینه صدقه ده جاري صدقه ده. دا یو څه فامیل تور سره پکې فرض کړه ما ورته خپله فکر وکړو
خدای مکړه داسې حالات زما او ستا په فامیل شي څه به کېږي. نو موږ تاسو ته چې الله تعالی مال او دولت راکړی د امتحان په شکل یې راکړی، نو که د دغه خلکو لاسنیوی وشي، د دغه مال د دغه دولت نه به لذت هم وړې، سکون او اطمینان به د زړه کې هم وي، برکت به هم وي، خوشحاله ژوند به هم وي، او آخرت کې به یو سرمایه ګذاري هم شي.